د محمد اشرف غني تازه او نوې وینا. محمد اشرف غني په همدې تړاو د غم شریکۍ پیغام کې ویلي ټول په ګډه د خپلو کړېدلو خویندو ورونو درد احساسوو او د زړه له تله پرې خواشیني یو. خو د احساساتو او عقیدې ملاک عمل او پیوستون او د داسې طرحو ایجاد دی چې د کړېدلي ولس درد په بنسټیز ډول تسکین کړي، نه دا چې پر ټپونو سرسري پټۍ ولګېږي او نوره خبره هیره شي. همدا زموږ د ګډ ازمېښت او عمل وخت دی. ولسمشر غني څو کاله وړاندې د پروان ولایت د سیلابونو ته په اشارې چې د سیمې کانال یې هم خراب کړی و، خو د وخت د حکومت له لوري سمدستي او پر وخت اقدام وشو او کانال بیرته له سره پاک شو. ګنې د شمالي ټول انګور به له منځه تللي وای. زیاته کړې په هرات کې وروستیو شدیدو موسمي بادونو د خلکو حاصلات او چاپیریال ته شدیده صدمه رسولې او دې ته په پام چې سخت ژمی را روان دی باید د زلزلې له عواقبو سره د مبارزې لپاره دغه ټول محاسبات په پام کې ونیول شي. یوه واضحه طرحه او ګام په ګام سنجیده حرکات چې د ویجاړو شویو سیمو د بیرته رغولو لپاره د یوې ملي طرحې برخه وي، کولی شي د یوې تلپاتې فاجعې مخه ونیسي. له هغه پرته رواني طبیعي پیښې کولی شي دوامداره او لوی فاجعې رامنځته کړي. ولسمشر غني زیاته کړې افغانستان له طبیعي پیښو څخه زیانمن اتم هیواد دی. په همدې اساس د هرات او لویدیځو برخو د زلزلو له عواقبو سره د مبارزې ترڅنګ د دغو اوږدمهالو عواقبو مقابله هم له افغانانو څخه رښتینې ملي وحدت، ملي او روحي ګډون او اسلامي پیوستون غواړي.